قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی فصل لربک وانحر منس کوا د خپل رب د پاره وانحر او قربانی کوا چې کله د منس ټیمې نو منس کوا وانحر چې کله د قربانی ټیمې نو قربانی کوا نن د جمعې ورځ ده د ذوالحجې د میاشتې نن نخمه ورځ ده سبا د ذوالحجې د میاشتې لسمه ورځ ده او د لوی اختر ورځ ده سبا که خیري انشاءالله سبا چې کم اختر دے اغی تا عید الاضحی ویلے کی گی اضحی دا اضحیین دے او اضحیہ ویلے کی گی قربانی تا نو غٹ اختر کی چونکہ قربانی کی گی زکا دی تا عید الاضحی ویلے کی گی نو سبا دا غٹ اختر اولنی ورز دا اختر او دا قربانی پبارکی سو ضروری احکام دی چی منگو تاسو اغز دکو اولنی خبر دادا سبا د لوی اختر پورس په ټولو عملونو کې الله تغور عمل سدي حدیث مبارک کې راځي د لوی اختر پورس الله ته په ټولو عملونو کې بهترین عمل چې دی احراق الدم هغه د ساروي وینه تویول د دې نه بل محبوب عمل الله ته بل نشته دی د لوی اختر پورس باندې زکه د قربانی دا یو څو دوه درې ورځې دي دغه یو څو ورځې دي د دې نه علاوه بیا نور اعمال کیږي خو قربانی بیا نه کیږي د هغې دا خاص ورځې دي په دغې ورځ د ټولو نه لوی عمل رب العالمین ته د لوی اختر په ورځ هغه د څاروي وینه تویول حدیث مبارک کې راځي وایي دا تاسو چې کوم څاروي د قربانی دپاره حلال کئ دا به د قیامت په ورځ راتله کوي بقرونها و ازلافها ښکرې به ورته او سوی به ورسره او داسې سره د ښکرو به دا د قیامت په ورځ باندې راتله کوي یعنی دا ستا د آخرت یوه ګټم ده دا یوازې د عامو څاروو په شان څاروي حلالول نه دي دا قرباني ده او دا ستا د آخرت یوه بهترینه ګټه ده دا څاروی به په قیامت کې راتله کوي په خپلو ښکرو سره داسې به راځي کم ساروی چې تا په دنیا کې حلال کړي دا د آخرت لویه ګټه هم ده صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو وی د الله حبیبا ما هذه الاضاحی دا قربانی څه څیز دی صحابه کرام تپوس کی قربانی څه ته وی د الله حبیبا مونږ بم سبا قربانی کو نو چې سړی وی دا قربانی څه ته وایي ما هذه الاضاحی دا قربانی څه دی د الله حبیبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام دا ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام سنت د ابراهیم علیه السلام یو یاد دی زمونږ ستاسو د پلار او د نیکه یو یاد به تازه کیږي چې هغه قربانی ده دا یو یاد دی ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام صحابی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کی مالنا مونږ ته به په دې قربانی څه میلاویږي مونږ ته به څه میلاویږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل د هر ویښته په بدله کې به الله یو نیکي درکړي څاروي باندې چې څومره ویښته ولاړي د هر ویښته بدله کې یو نیکي صحابی تپوسو کوي د الله حبیبا د وړی څه حال دی بعضو څاروو باندې خو ویښته نه وړی وي لکه ګډان شول د هغې څه حال دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل د هغې حال دا حال دی دی وړی کې به د هر ویښته په بدله کې یو نیکي وړی کې چې څومره ویښتان وي د هر ویښته په بدله کې به الله یو نیکي ورکوي د امت داسې یو بهترین عمل سبا را روان خو د هغې ټولو نه مخکې ځان پوه کړي قرآن کې رب العالمین فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها نه الله ته غوښې رسي او نه الله ته وینې رسي ولکن یناله التقوی الله به سبا د تقوا او د پرهیزګارۍ امتحان دي ډېر شي خلک د خپله قرباني به یې لیدلي هم دی بل ملک کې به یو سړي ته به یې پیسې رالیږلي ما له قرباني وکړه هلته به یې نیت کړی نه به قربانی لیدلی وي او نه به غوښه وخوري بس وي دا د الله یو حکم دی او ما پې عمل ولکن یناله التقوی
سبا به الله د تقوا امتحان لري چې د نیت څومره خالص دی، دې څومره په خالص نیت باندې لګیا دی، دې څومره په خالص نیت لګیا دی. سبا به الله ته تقوا رسیږي، اخلاص نیت به الله ته رسیږي. غوښې الله ته نه رسي، وینې الله ته نه رسي. سبا به الله د تقوا امتحان لري چې ټول نن خپل نیتونه خالص چې سبا یو دومره لوی عمل را روان دی، الله مانه قبول کړي، الله مانه قبول کړي. بس وای ما قربانی اغستی ده، اوس مې صرف دا دعا ده چې الله مانه قبول کړي. بس قربانی کې بیا ډېرې قصې مه کوئ او ډېرې خبرې پکې مه کوئ. بس هسې نه چې دا قربانی مې الله ته قبول نشي، انشاءالله الله به یې قبلوي. زه خو وایم چې د سړي ته خپل مال معلومي چې مال مې حلال دی او قربانی م یوازې ده، قربانی م یوازې ده او مال م حلال دی. د دې سړي په قربانی کې شک نشته پکو چې مال ورته خپل معلوم دی چې حلال دی او ملګری ورسره بل په قربانی کې نشته. نو انشاءالله چې دې قبولیت کې به شک نه وي، خو چې کم ملګري دي او د ګڼو خلکو قربانی دی هغه نیتونه خالص نیتونه خالص کوي. اکثر د یو په وجه د بل قربانی چې ده هغه خرابېږي. نو یو لوی عمل را روان دی د ابراهیم علیه السلام یاد به سبا تازه کیږي چې هغې ته قربانی ویلی کېږي. او حدیث مبارک کې راځي چې کله د وینې اولنې ساس کې چې کله ډاګې ته غورځېږي الله د دې سړي ټول ګناهونه معاف کړي. بس وایي زما کار د دې سره و، بس نور مې په اپله کار نشته، ما صرف قربانی دې دپاره کوله چې الله یې قبول کړي او الله زما د اضحیه قبوله کړي. بس غوښې دې وخوري غریبانان، غوښې دې وخوري رشته داران، بس زما نیت صرف دو چې الله ما نه دا سنت ابراهیمی قبول کړي، ماله الله په دې باندې اجر راکړي. نو سبا لوی عمل چې دی هغه قربانی ده چې ټول ورته د نن نیتونه خالص کو، نن نیتونه خالص کو چې دا قربانی چې زه کوم دا به صرف د الله د رضا دپاره کو، صرف د الله د رضا دپاره د نن ورته نیتونه خالص کو چې الله رانه دا قربانی قبوله کړي. دوه پیغمبران دي د کعبې آبادي کوي چې کله یې کعبه جوړه کړله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام څومره لوی عمل یې وکړو، کعبه یې جوړه کړله. د هغې نه پس وایي ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الله کعبه مونږ جوړه کړله ته یې اوس قبوله کړي. الله بس پیغمبر د قبولیت دعا غواړي، نو مونږ به هم د قبولیت دعا کوو چې الله دا قرباني زما نه قبوله کړي، الله دا قرباني ما نه قبوله کړي. قربانی چې کې د قبولیت دعا به غواړي، الله ته یې ما نه قبوله کړي. الله ما خو څاروی حلال کو، زما دغه وس کې و الله ته یې ما نه قبوله کړي. بالکل قربانی څاروو کې شریک ملګري چې کوم دي هغه قیسې میسې مه کوئ. یو به وایي ماله مازغه پکار دی، بل به وایي ماله خپې پکار دی، بل به وایي ماله یې دا ښه کړي دي. په دې د خلقو په نیتونو کې فرق پیدا شي، یو لوی عمل چې قربانی د هغې د ثواب نه محروم شي، په غوښو کې پریوزي او د ثواب نه محروم شي. دا لوی عمل دی. وای الله ته یې ما نه قبول کړي، بس الله ته یې ما نه قبول کړي. علما وایي د قربانۍ د حلالولو صحیح طریقه چې دا هغه دا ده چې کله قرباني حلالیږي نو څاروی به سملولی شي او قبلې طرف ته به ورله مخ راوستلی شي او دا دعا به وکړي انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. دا باولوي دا اغه پس پاپ د قرباني ساروي چې دی اغه حلال کی د قرباني ساروي چې حلالي خیال بکای سلور سيزونه بکټکای په حلاله کی طریقه دا چې علالین اول بپی وای بسم الله الله اکبر په نوم د الله چې الله ډیر لوی دی. بیا بپی چاړه راکاږي، یو د سا مرای دا، یو د خوراک مرای دا، یو باندې ساروی سا علی هغه مرای بکټ کی او بل د خوراک مرای دا هغه بکټ کی او دو د ویني رګونه دي سیټ طرف ته ود جان ورته وي. نو یو د سا مرای، یو د خوراک مرای او دو د ویني رګونه دي هغه سلور واړه چې کټ کې بس حلاله وشوله.
ساروی به کم ځای کې حلالوي، بعضې وایي د غوټې نه بره او بعضې وایي کته او دې ځای کې لویه قصه ساروي کې یو دا ځای د مرۍ دا ویښ دا مرۍ چې د کم ځای نه شروع کېږي دا ډوغل غونته چې د دې ځای نه والا دا مرۍ چې ختمیږي او دا سر چې شروع کېږي د دقې ځای پورې د دې قطې نه والا او د دې سره پورې چې دا سر شروع کېږي د دقې ځای پورې دا ټوله مرۍ چې دا د علالې ځای دی که په هر ځای د ساروی علال کو ټیک دی خو دغه دوه مرۍ به کټ کوي او دوه به رګونه کټ کوي دا د ذبح شرعي طریقه ده بس هغې نه پس بیا د ساروي نه سر کټ کول یا مزغي ته چوړکۍ رسول دا کتابونو لیکلي دا ټیک نه دي بس چې دغه رګونه ولا کټ کې ساروی علال شو اللهم تقبل مني بیا به وروسته دعا وکړي اللهم تقبل مني كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللهم تقبل مني یا الله زمانه دا قربانی قبول کی کما تقبلت من حبيبك محمد لکه څنګه چې دا قربانی قبول کړي و د خپل حبیب نه چې محمد صلی الله علیه وسلم دی او د خپل خلیل نه چې ابراهیم علیه السلام دی یا الله د اغې نه چې د څنګه قربانی قبول کړي و الله هغه شانتې زمانه قربانی قبول کړي بس د دقې نه پس په بیا دقه د قبولیت دعا وغواړي چې الله باندې قبول کړي لکه څنګه چې د نبی علیه السلام نه قبول کړي و او څنګه چې د ابراهیم علیه السلام نه قبول کړي و الله باندې د قربانی داسې قبول کړي بس د قربانی سره ستا معامله په اپله باندې ختم شوله نور ستا قربانی ادا شوله بس نور اوس قربانی کې اپله باندې قصې مه کوه او د الله نه د قبولیت دعاګانې کوه چې الله زما دا قربانی چې دا الله دا مانه قبول کړي هر چې د اختر په ورځ خلق وای روجه نیولو نیمه روجه ده د قربانی په څاروي به یې ماتئ د یوه مسله باندې ځان پوه کوئ چې د اختر په ورځ چې دا روجه نه وي د اختر په ورځ روجه نیول ټیک نه دي بل دا یاد ساتئ روجه چېرته نیمه ورځ نه وي روجه دی ته وایي چې سحر به شروع کېږي چې رڼا خیږي سبا راخیږي او ماښام چې وخت داخل شي روجه به ختمېږي دې ته د شریعت په اصطلاح کې روجه وایي او د اختر په ورځ روجه نیول چې دي دا ټیک نه دي ځکه دا د الله د میلمستیا ورځ ده البته کتابونو لیکلی دي دا مستحبه خبره ده چې د اختر په ورځ سړی سحر پاسي او خوراک نه کوي دې ته امساک وایي دې ته روجه نه وایي خوراک نه کوي د قربانۍ د څاروي پورې دې څه شی ونه خوري او چې کله د قربانۍ څاروی حلال کې هغه غوښه روالي وخوري نو دا عمل چې دی دا مستحب دی او په دې الله اجر ورکوي دا ټیک خبره ده که سړي وکړو خوراک نو ګناه نشته دی خو کو د سحر نه والا د قربانۍ د څاروي پورې دا خوراک روستی کو او د قربانۍ د څاروي د غوښې نه اول خوراک وکړو نو دا یو مستحب امر دی چې خوراک د هغې پورې رستو کې الله به ورله اجر ورکوي او که وی نه که داسې او سحر یې ځان له چی وڅکله خوراک یې وکړو نو دی ګناهګار نه دی او دې ته روجه ویل دا ټیک نه دي ځکه په شریعت کې روجه چې ده هغه نیمه ورځ هم نه او د اختر په ورځ هم نه نو دا روجه نه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه ده چې د رکوټې اختر په سحر به د سحر مانځه نه پس خوراک کو او د غټ اختر په ورځ به نه کو نو د رکوټې اختر په ورځ خوراک کول مستحب دي او د غټ اختر په ورځ خوراک وروستو کول مستحب دي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عملو یو قول او په دې باندې به الله اجر ورکوي خو کو چا وکړو نو ګناهګار نه دی او دې ته به شریعت کې روجه نه وایي چې د اختر په ورځ به د روجې او د څاروي په قربانۍ په څاروي باندې به زه روجه ماتوم دا خبره ټیک نه ده البته خوراک وروستو کول چې دي هغه مستحب دی هر چې د اختر منځ دی د اختر منځ هغه چې دی هغه چې کله نور وخیږي نو د اختر د مانځه ټیم شروع شي چې نور وخیږي د اختر د مانځه ټیم شروع شي د زواله پورې دی د غرمې پورې دا ټول د اختر ټیم دی چې په دې کې د اختر منځ وکړلی شي دا د اختر منځ دی
خو پکار دا ده چې د غټ اختر منځ چې دی هغه وختي وشي، ځکه چې خلک بیا قرباني کوي. نو قرباني یو اهم عمل دی، نو د اختر منځ چې دی د غټ اختر هغه وختي پکار دی. یو علاقه کې د اختر منځ نه کېږي، په علاقې واجب نه دی، نو بیا هغې قرباني سحر هم علالولی شي. خو چې یو ځای کې د اختر منځ په یوې علاقه باندې واجبي، نو هغې به قرباني د اختر د مانځه نه مخکې نه لري. علاقه کې یو ځای د اختر منځ وشو، باس دی کلي کې اوس قرباني ته هر ځای علالولی شي. ضروري نه ده چې د ټولو مساجد او د ټولو عیدګاهونو منځ به کېږي، نه. او چې یوې علاقه باندې د اختر منځ واجب نه دی، بعضې علاقې داسې شته هغې د اختر د مانځه نه مخکې چې دی هغه هم قرباني علالولی شي. اختر د مانځه نه مخکې هم قرباني علالولی شي که د اختر منځ په دې باندې واجب نه وي. به هر صورت د اختر منځ چې دی هغه 2 رکعاته منځ دی، واجب منځ دی، د نورو منځونو په شان منځ دی، دومره مشکل نه دی. خو چونکې وخت پکې ډیر تیر شوی، نو اکثر د سړي نه د اختر د مانځه هغه طریقه یې رشوي، نو موږ دوباره د یاد دهانۍ دپاره هغه طریقه تازه کو د اختر د مانځه. د اختر منځ چې دی 2 رکعاته منځ دی واجب. چې کله امام ودرېږي نو ته به ودرېږي، په ژبه باندې که نیت نه وایي نو ضرورت ورته نشته. بعضې سړی ځان له په دې باندې ډېر ټیم ضایع کړي. 2 رکعاته د لوی اختر واجب منځ کوم سره د 6 واړو تکبیرونو، نو چې دا وی نو هلته امام الله اکبر ویلی، ځکه چې امام الله اکبر وی د ثنا نه پس په دی بیا 3 تکبیرات کوي، نو دلته دی په نیت کې لګي، هلته تی واجب تکبیرات لاړ شي. ښه نو د ژبې نیت ضروري نه دی. ښه که چا ووي نو ښه خبره ده، توجه به برابر شي، خو ضروري نه دی. بس مخ مې که په دې امام پسې د اختر منځ کو مړه کې راوله 2 رکعاته، بس الله اکبر، بس امام پسې ودرېږه. چې کله امام الله اکبر وایي، د دې منځونو او د نورو منځونو فرق صرف دا دی چې دې کې 6 تکبیرات چې دا په نورو منځونو کې نشته. چې کله امام الله اکبر وایي لاس په نامه کې دی، دې کله ثنا ختمه کې ولا اله غیرک، بیا به دې 3 تکبیرات وایي، الله اکبر الله اکبر، لاس په زوړن ساتي، بیا الله اکبر، بیا به لاس په نامه کې دی، قرت په شروع. دا 3 تکبیرات په امام وایي، به مقتدی وایي. بس دا 3 تکبیرات پکې وشو، بیا به امام قرت شروع کی، سوره فاتحه به وایي، قرت به وکړي، رکعت به وکړي. چې کله 2م رکعت ته امام پاسي او د قرت نه فارغ شي، سوره فاتحه مو وایي او قرت وایي، نو ډایرک په رکوع لنځي. هغه ټیم کې به بیا 3 تکبیراتو کې الله اکبر الله اکبر الله اکبر، 4م تکبیر چې وایي نو رکوع له بلاړ شي. د اختر د مانځو د عام منځ کې دقه فرق دی چې 3 تکبیرات پکې په اول رکعت کې دي او 3 تکبیرات پکې په 2م رکعت کې دي. اول رکعت کې تکبیرات د قرت نه مخ کې دي او 2م رکعت کې د قرت نه پس دي. باس دقه سیده ساده د اختر منځ دی، نور پکې هیڅ فرق هم نشته دی، د عامو منځونو په شان منځ دی. جمعې مانځه کې خطبه شته دی، خطبه چې ده دا مونږ د مانځه نه مخکې وایو، او اختر مانځه کې به خطبه د مانځه نه پس او جمعه کې خطبه د مانځه نه مخکې ده. اختر کې د خطبه د اختر د مانځه نه پس ته او په جمعه کې د مانځه نه مخکې، نور دې کې هیڅ فرق هم نشته دی. دغه د اختر منځ دی 2 رکعاته واجب، د لوی اختر منځ کوم سره د 6 واړو تکبیرونو، په دې حاضر امام پسې الله اکبر، بس دام نو یاد ډکه راوله الله اکبر، خو امام پسې متصل نیت تړه چې منځ درنه ګډوډ نشي. دی قربانۍ باره کې ځان په یو څو مسایلو پوه کې دی کې خلقونه یو څو کمی کوتاهۍ کېږي چې هغه ډېرې ضروري دي. یو بعضې خلق چې کله څاروی حلال شي او د ده نه کمه وینه ځي، بعضې خلق هغه وینه څکي، بعضې خلق یې زنانه ولم ورکوي، اکثر د چا بچي نه وي د قربانۍ وینه وڅکه. د دې څکل حرام دي، حرام ناجایز او حرام. که هغه د قربانۍ څاروی دی او که د قربانۍ نه دی، خو چې حلال شي او د ده نه وینه وځي، دې ته دم مسفوح وایي. دا وینه چې ده دا حرامه ده، حرام
د دې سکل بالکل ناجایز دي، که د قربانۍ وي او که د غیر قربانۍ وي، دا بالکل ټیک نه دي. د دې نه احتراز وکړه. بعض خلق الاکثر د څاروي دا خصوصیتین چې دا خوري دا مکروه تحریمي دي، دا مخورئ، دا کتابونو لیکلي دي دا مکروه تحریمي دي، د دې خوراک ټیک نه دی. بعض خلق په باقاعده جنګونه کوي، دا ورته لوی سیز ښکاري، نو د دې خوراک هم مه کوئ، دا چې دی دا ټیک نه دی. بعض خلقونه یو بله کمی کوتاهي کېږي او په هغې کې ټول خلق مبتلا دی. دا مسله ښه په غور واورئ. قرباني وي هغې کې 2 کسۍ 3 کسۍ 4 5 شپږ دي چې کله د غوښې تقسیم کوي نو داسې به غوښې جوړي کې یو به په له مخ کې دا د چا دا د پلان کی ته به وایي خسڼې راوختو دا د چا دا د پلان کی. دا تقسیم د غوښې چې دی دا کتابونو لیکلي دا ټیک نه دی ښه. ځکه ته چې داسې تقسیم وکړې نو یو ته د غوښې پوټې چاته سیوا تلی چاته کم تلی، د چاغه سیوا تلی د چاغه کمک تلی. دا تقسیم چې دی ګورې دا کتابونو لیکلی دی دا ټیک نه دی. علماو نه پکې تپوس کوي، دا مسله ښه پیچیده ده، باریکه ده، دې کې ګناه د ګناه، یو د غورې او د ناغورې خبرې، یو د جواز او د عدم جواز خبرې. نو دا تقسیم چې دی د غوښې دا په اټکل ټیک نه دی. دا تقسیم چې کوئ دا به په تول باندې کوئ ښه، دا به تلی که په تله کې بیا یو ته پوټې غوره لاړه او بل ته ناغوره لاړ نو په وزن خو به برابري کنه. اوس یو ته اتره لاړه او یو ته غیر اتره لاړه، څه خبره نه ده، خو وزن خو برابر دی کنه. نو چې د چا شریک قرباني هغه به تقسیم چې دی هغه به په تله کوي او د هغې نه پس به بیا یو بل ته بخانه کوي چې تقسیم په تله وکړي، هغې نه پس به بیا بخانه کوي چې کله تقسیم په تله وکړي. یو صورت کې دغه تقسیم کولی شي دا په اټکل چې کله پکې خپې او لرې پکې وي، خپې دې پکې هم شریک کړي دي، لرې دې پکې هم شریک کړی دی او د سر غوښه دې پکې هم شریک کړې ده، نو بیا که په اټکل باندې تقسیم وشي نو خیر دی. خو عام طور پر که تاسو لیدي خپې پکې نه، لرې پکې نه، د سر غوښه پکې نه او داسې په اټکل باندې دا تقسیم کوي، دا ټیک نه ده. خپلې قربانۍ مه خرابوئ، کوشش کوئ تقسیم د قربانۍ د غوښې چې دی شریک ملګري چې هغه په تله باندې تقسیم کوئ. او هر چې شریک ملګري نه ځان له خپل کوک کې قرباني د هغې نه تقسیم ته ضرورت شته دی. که هغه 3 برخې چې کله سړی جوړوي هغه په تله جوړول ضروري نه دی ښه. هغه ته خلقو له خیراتي ورکوي نه که کمه راله که سیوا راله، هغه 3 برخې چې جوړوي په هغې باندې بیا هغه په تله جوړول ضروري نه دي. یا د سړي ځان له قرباني وي نو خیر دی، بیا هم په تله باندې تقسیم ضروري نه دی. خو چې قرباني د شریکي وي او ټل کې ورسره ملګري وي نو بیا چې کله دی د غوښې تقسیم کوي نو ګورئ هغه به په تول باندې کوي او په تله باندې به یې تلي او په اټکل باندې به د غوښې تقسیم نه کوي. دې کې د یو تن غوښه بل ته واوړي، د یو هغه سیوا راشي او د بل هغه کمه راشي. او اکثر داسې کېږي هم چې د یو هغه سیوا راځي او د بل هغه کمه راځي. نو کم از کم د قربانۍ د غوښې تقسیم چې دی هغه په تله باندې کوي. او مستحبه طریقه دا ده چې سړی دا غوښه 3 ځای کې، یوه صدقه کې غرباو ته او یوه د خپلو خپلوانو دوستانو باندې رشته دارانو باندې وخورئ او دا یوه برخه ځان ته پرېږدي. او که کور کې ګڼي نو 2 دې ځان ته پرېږدي، که ډېر ګڼي نو ټول هم په خپله خوړلی شي، دې کې څه قباحت نشته. دا د الله مهرباني ده په دې امت باندې. به قربانیو کې اجر بدر کې به غوښه په خپله وخوري، به درته غوښه میلاو شي، به الله تبارک و تعالی اجر درکړي. نو دا په دې باندې څه قباحت نشته دی. که سړی ځان ته غوښه هر څومره پرېږدي وخوري نو دې کې هېڅ قباحت نشته دی، هغه خوړلی شي. خو بله مسله چې چا یو کس قصابي راوستی دی د علالې دپاره د څرمنې دپاره نو هغه له د قربانۍ د غوښې نه په اجرت کې ورکول چې دي دا ټیک نه دي. هغه له به مزدوري کې نه څرمن ورکوي او نه به ورله غوښه ورکوي، هله به مزدوري جدا ورکوي او بیا چې کله ورله ته د خپلې برخې نه غوښه ورکوي نو هسې وله ورکه، بل ملګری وله ورکوي، ورکه ورله اضافي احسان کوي وکړه. خو اجرت چې دی هغه د دې غوښې نه صحیح کېږي، ابه وله د دې غوښې نه ورکوي. په اجرت کې د قربانۍ غوښه نشي ورکولی او نه د قربانۍ غوښه خرڅولی شي، دا به چا باندې خرڅوي هم نه، مالدارانو له هم ورکولی شي، غریبانانو له هم ورکولی شي.
خلق لت تحفه او تحایف هم لګلې شي خو کوشش وکړو ډیر خلق داسې وي د اختر په ورځ هغې قربانۍ نه وي کړي د هغې کره کور کې چولې مړې پرتې وي په تمه وي دې قربانو ته کوشش ده وکړو چې اولنۍ برخه پکې غربه و مساکینو له د ځان نه مخکې ولیږو چې زمونږ کره غوښه پخېږي چې د غربه و کرم هغه انغرې بل شوی وي او غوښه هلته پخېږي دا به ډېره بهتره خبرې او ما تاسو ته ووې د لوی اختر مونځ چې وختي وکړلی شي دا بهتر دی نو سبا به انشاءالله د لوی اختر مونځ مونږ دلته په 6 بجې پړاوو که خیر انشاءالله په 6 بجې به ګورې ودرېږو ښه داسې نه چې په 6 به تقریر شروع کو په 6 بجې باندې به جمع دلته ودرېږي چې کم کسان دلته د مانځه خواهشمني هغه سبا 6 بجو له په 6 بجې به دلته جمع ودرېږي چې څومره وختي وکړلی شي چې خلک خپلو قربانو ته فارغ شي نو انشاءالله سبا به که خیر 6 بجې باندې د اختر مونځ کوو او نن چونکې عرفه ده تکبیرات شروع دي سبا چې د اختر مانځله راځئ په لاره تکبیرات وایې واپس ځئ وایې په یوه لار راځئ په بله لار باندې ځئ او تکبیرات وایې د اختر په ورځ وختي پاسئ مونږ اکثر د سحر مونځ د اختر په سار ونه کو د اختر مانځله راغلي د سحر مونځ فرض دی او د اختر مونځ واجب دی نو فرض مونځ پرېږدو او د اختر مانځله را روان یو نو کم از کم د ټولو مونځونو کې څنګه چې د اختر مونځ کې حاضري کوو چې داسې په ټولو مونځونو کې حاضري وشي بل د اختر شپه ډېره قیمتي شپه دا په لهو لعب کې مه تېروئ دا په نشو تماشو کې مه تېروئ حدیث مبارک کې راځي څوک چې د اخترونو په شپه عبادتو کې او دا شپې رون کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې په کومه ورځ د ټولو خلقو زړونه مړه شي په هغې ورځ به د دې زړونه ژوندي وي چې هغه میدان محشر دی نو چې څه نه څه درجه کې په دې شپه کې عبادت وکړو او د الله نه دعاګانې غواړو چې الله سبا مې قرباني ده لوی عمل دی سنت ابراهیمی دی د نن نه دعاګانې کوي الله باندې قبوله کړي الله باندې قبوله کړي رب العالمین دې موږ ټولو نه رضا شي الله دې زموږ د ټولو قربانۍ په خپل دربار الهي کې قبول کړي